دا په ننګرهار پوهنتون کې د سولې هغه ملي کانفرنس دی چې یو شمېر محصلین پکې د سولې په برخه کې پر ځینو ټولنیزو موضوعاتو کې د دوی کړې څېړنې له ګډونوالو سره شریکوي. د دې پوهنتون محصلین وایي دلته د سولې مرکز په ایجاد سره په دې برخه کې ډېر څه زده کړي او د ټولنیزې سولې لپاره یې هیلهمندي زیاته شوې. مخکې د دې نه چې زه د دې مرکز غړی نه وم، څه فکر مې درلوده د سولې په اړه او د کړکېچ په اړه ډېر څه ما زده کړل او په دې باندې پوه شوم چې سوله یوازې د جنګ او د دربدریو او د دغو ورانیو کول نه دي. د دې لاس اخیستل یوازې سوله نه ده، په همدې ډول سوله نور اړخونه هم لري چې هغه ته انسانانو ته ټول حقوق ورکړل شي. دا خپله سوله ده. موږ چې دلته له کومې سولې څخه بحث کوو، دا سوله د جنګ په معنا نه ده. کوم ځای کې چې جنګ نه وي دا یوازې نیمګړې سوله ده. موږ ته دلته دا راښودل کېږي چې څنګه صبر او زغم ولرو، څنګه د خلکو سره مطلب هغه تفاهم ته رسیږو. په عادي خبره یا اختلاف د نظر دا باید یو طبیعي پدیده وګڼو. اختلاف د نظر طبیعي پدیده ده او دا د پرمختګ یو فرصت او چانس دی. مسؤلین وایي له داسې څېړنو او کنفرانسونو څخه یې موخه په ټولنه کې د سولې بنسټیزول او رواجول دي. د ننني کنفرانس یوه موخه هم دا ده چې هغه تحقیقات چې زموږ زده کوونکو یا زموږ محصلینو کړي دي هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې دي او د دغه ستونزو په موجودیت کې شخړه رامنځته کیږي او کله چې شخړه وه هلته سوله نه وي. نو موږ اول یوه ستونزه درک کړې ده، بیا هم د هغه ستونزې عوامل پیدا کړي دي او بیا هم د هغې بدې اغیزې په ټولنه باندې چې دي په هغې باندې بحث کړی دی. البته زموږ محصلینو نن تاسو ګورئ چې همدغه تحقیقات وړاندې کیږي. خو اخوا بیا د ځینو په باور د سولې لپاره تر اوسه رښتینې ګامونه نه دي اخیستل شوي او په دې برخه کې ټولې کړنې سمبولیکه او نمایشي بڼه لري. د سولې په نوم باندې خلک هسې پروژې راوباسي او خپل ژب ته خپلې پیسې دغه کوي، بلکې د ولس ته اوسه پورې کوم مثبته نتیجه او نه کوم مثبت کار دغه کړی دی. دا ټول خلک په خپلو جیبونو ته او خپل دغه ته کار کوي. یعنې اوسه پورې کوم مثبته نتیجه د سولې په باره کې دوی خلکو نه ده ورکړي او نه ولس ته ثابته کړې چې دغه ځای کې موږ سولې ته کار کړی دی یا د سولې په نوم باندې موږ دلته یو مثبت دغه ورکړی. دا صرف هسې نمایشي پروګرامونه دي. دغه کوم مثبت نتیجه تر اوسه نه ده لاسته راغلې او سوله تر اوسه خو موږ داسې سوچ نه کوو چې سوله هر ځای کې یو پیښه شوې ده، هر ځای کې یو حادثه شوې ده، نو دا د سولې کوم دغه نه کوي که نه، معنا نه لري چې کوم ځای کې سوله راغلی دی. هر څوک خپل شخصي جیبونه ډکوي، هر څوک خپل کار مخته وړي او د خلکو په قصه کې نه دي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون په 5 پوهنځیو کې به په نږدې راتلونکي کې د سولې مضمون د تدریس عملي چارې هم پیل شي.